الله وی څه عجیبه حال به دغه خلکو چې کوم فاسقان او فاجران دي کله فرشتې د هغو نه روح علي یضربون وجوههم وادبارا مخونه او شاګانې بوله د اور په کوړو باندې وایي ورته وایي روباسه الله د مرګ او د اخرت منازل خو اسم سختی پیغمبر صلوات و سلام با هر وخت د اخرت د منازل او د امن نه دعا غوښتله خو د ټول نه اولنی منزل چې سخت دی د ټولو نه هغه روح وتل دي چغې به انسان الله وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الله وی کله چې دا روح دې مړی ته ورسي بل آیات کې الله وی اذا بلغت الحلقوم بس د کیفیت به بدل شي دا بار صحیح دی دته به پرشتې ښکاري دا به خپل رزلټ تقریبا دته نتیجه ښکاره شي دا به چغې وایي وقیل من راق څوک مولا دم والا څوک نشته چې دم را باندې واچي وظن انه الفراق یقین ګوري به سترګې به غړی یوه زه خو روان یم ځنکدنې شروع شو غمرات الموت شروع شو والتفت الساق بالساق یو پنډی به بلې سره یو ځای شي ډېر سخت مراحل دي انسان غافل دی د انسان ذهن کې شیطان اخرت نه غافل کړی دی مرګ نه غافل کړی دی د ځنکدن نه غافل کړی دی د ذهن کې دا خبره شلې ده چې بس ستا کامیابی او ناکامی دا د دنیا په مال کې ده د دنیا په راحتونو کې ده د دنیا په لذات او خواهشاتو کې ده نه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز الله وی کامیاب هغه کس نه دی هغه سره د دنیا مال او راحت او اسباب او د دنیا شی نه فمن زحزح عن النار څوک چې د جهنم د عذابونو نه بچ شو د جهنم د سختو نه بچ شو وادخل الجنة او جنت ته ننوت فقد فاز دا کامیاب دی د وجه نه پیغمبر صلوات و سلام د هرې ګناه نه د بچ کېدو دپاره چې کوم دوا ښودلې ده هغه ذکر الموت دی مرګ یادوه ته د هرې ګناه نه بچ کېدی شي هغه کس ته عاقل ویلی هغه کس ته هوښیار ویلی هغه کس ته دانا ویلی چې هغه مرګ یادوي او مرګ دپاره تیاری کوي الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د دنیا دا زندگی د آخرت د تیاری والا وګرځي الله رب العزت دې موږ او تاسو د آخرت منازل راته آسان کړي الله رب العزت دې زموږ او ستاسو سکرات الموت د صالحین او تقوادارو فرزګارانو والا وګرځي د فاسقانو فاجرانو والا دی الله نه ګرځي چې کله بد سړی فاسق فاجری خالا اخرجی ایتها النفس الخبیثة كانت في الجسد الخبیث وتوی اے روحا خبیثہ خبیث بدن کی زمیمتن بدا وابشری بالحمیم وغساق وآخر من شک زیرے والا پا گرمو بو سرا پا سختینو سرا وینو زو سرا او د دې سره چې نور عذابونه دي ډېر په سختۍ سره بره دروازې به ورته نه کولاویږي چرته هم چې ځي فرشتې به وایي دا خبیث دی
دته لا مرحبا. د حدیث مبارک کې فرق رالی چې د نیک سړي د روح وتلو انداز جدا دی او چې بد سړی د هغه د روح وتلو طریقه کار جدا دی. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون. هغه خلکونه چې فرشتي روح علی طیبین هغه پاک خلقی نیک عملی صالحی دینداری یقولون سلام علیک تبوی پتا سور سلامتی آئی ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون جنت تننا وزید خپل اعمالو د وجه. بہرحال دی آیاتونو مبارکو کی الله رب العزت د انسان نه د روح وتلو هغه کیفیت ذکر کو. انسان نه روح وزي د دې مطلقاً سخته شته. علما لیکي چې د روح وتلو خپله سخته ده هغه په هر چا ده کو هغه ښه دی او کو بد دی او که هغه په هر حالات کې دی. اگر چې د نیکانو دیندارانو د الله والا خلکو د هغو د مرګ هغه اندازه او طریقه کار جدا دی. الله ډېر په اسانۍ سره او چې کوم ګناهګاران او فاسقان دي د هغو نه ډېر په سختۍ سره الله رب العزت روح اخلي. دې د وجې نه علما لیکي چې د مرګ سخته یو شهید ته نه دنیا کې څوک د الله په لاره کې د ځان قرباني ورکي یو صرف شهید ته د مرګ سخته نه باقی هر کس ته د دې وجه دا ده حدیث مبارک کے راضی پیغمبر صلوات و سلام وی چې کله جنتیان جنت تلال شي نو دوباره د دنیا ته دراتلو دغه باندې کې امید چې د دوباره دنیا تلال شي ځکه چې داغو په مرو کې به د دې زنکدن سخته پرته وي. تکلیف به یو ځل لیدلی یو شهید به راسي چې هغه به وایي چې یا الله ما بار بار بوز. بهرحال د انسان نه د روح وتلو دا ډېر سخت کیفیت دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رخصت تیدو هغه وخت او کیفیت ذکر کوي. هغه وی چې ما ته د پیغمبر صلوات و سلام د دنیا نه د رخصتېدو څونه نږدې مشاهده کړې د داسې بل چا نه ده کړې. هغه وی زما د سینې او مرۍ ترمنځ پیغمبر صلوات و سلام او بعض روایتو کې راځي د غیږ او سینې ترمنځ پیغمبر صلوات و سلام ساور کړی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چې کله پیغمبر صلوات و سلام د دنیا نتلو او پیغمبر صلوات و سلام دغه وخو چې کله با فرد کېدو وصال د الله ملاقات ته وی دغه وخت کې دوبونه یو ډکه پیلی پیغمبر صلوات و سلام مخې ته پرته وه. پیغمبر صلوات و سلام با خپل لاس مبارک په غوبو کې راسي کې خود او هغه به راسي په خپل بدن باندې راخ کو د سختۍ د وجنه. بخاری شریف روایت دی او پیغمبر صلوات و سلام بدا الفاظ ویل لا اله الا الله ان للموت لسکرات د الله نه علاوه بل خالق مالک نشتا
بل رازق نشتا، بل متصرف نشتا، بل معبود نشتا. ان للموت لسکرات. اے خلقا د مرگ سخت ده، د مرگ تکلیف دی، ما ته تکلیف دی د مرگ. او آخری الفاظی فی الرفیق الاعلی، چې الله رب العزت اختیار ورکو دنیا کې پاتې کیږي کو نه، د اوچتو ملګرو سره ملاقات کول غواړي، ما سره ملاقات کول غواړي. پیغمبر صلوات و سلام ویل چې بالرفیق الاعلی، په ټوله دنیا کې د ټولو نه ښه دوست چې الله رب العزت دغه غواړم. بس دغه وخت کې د پیغمبر صلوات و سلام دې د وجه نه عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها وی ما اغبط احدا بهون موت بی، وی ما غفته نه ده کړې، ما رشک نه دی کړی په اسانتیا د مرګ سره، وروسته د دې نه چې د پیغمبر صلوات و سلام د مرګ سخته مې ولیده. یو سړي باندې د مرګ لږ تکلیف راشي، دا د دې علامات نه دی چې دا الله تعالی ته ناخوښه دی. کله الله رب العزت دغه درجات بلندوي، ګناهونه معاف کوي، رفع د درجات کوي. پیغمبر صلوات و سلام چې سید الانبیاء، سید الرسل، افضل البشر، افضل الکائنات، نو هغه ته د مرګ سختۍ د رفع د درجات دپاره وي چې نور هم درجات بلند شي. برحال علماء لیکلي دي چې مطلقاً د روح وتل دا یو ډیر سخت چیز دی د انسان د بدن نه. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي احیاء العلوم کې چې انسان بدن کې چې کله زخم شي، خوږ شي، نو د دغه بدن سره چې کم ځای کې نږدې هغه روحي هغه سره تکلیف کی. ټوټل بدن داسې نه چې هر ځای دغه کوي. او د روح د وتلو کیفیت بدل دی. روح دا د انسان په هر یو رګ او په هر یو ویښته لاندې او هر یو بدن داسې یو ځای نشته په هغه کې د انسان روح نشته. وی کله چې دا راوځي نو د هغه ټول بدن تکلیف کی. خپلې خوږ شوه ژبه خو کار کوي، په ویلی شي تعاون شي غوښته راشئ داد به وکئ، تعاون وکئ، څه شی راوړئ. وایي د روح وتلو کې د ژبې ته به هم تکلیف وي، دا هم کار نه کوي. د بدن هر اعضا، هر ټوکړه، هر یو اندام د هغه نه روح وتلي، دا سخت څیز دی. دې د وجې نه پیغمبر صلوات و سلام د روح د سختۍ نه مختلف اعمال خوستلی دي. یو پکې صدقه خوستلی ده. پیغمبر صلوات و سلام فرمایي یو سړی د الله د رضا لپاره صدقات او خیرات کوي، یو خو الله رب العزت په هغه باندې مصیبتونه او تکلیفونه ډېر نه راولي. الصدقه ترد البلا. او دویم الله رب العزت به د بد مرگ نه محفوظه کوي. میتة السوء راغلی. بیا علماء لیکلي دي چې د کافر او د فاسق دا روح وتل به ډېر په سختو سره او مسلمان او نیک کس دا غنه چې الله رب العزت روح اخلي هغه به هغه شان سخته نه وي. ټیک ده د روح به خپل یو تکلیف وي خو هغه شان به. قرآن مجید کې الله رب العزت وایي څنګه چې انسان خو عمل او بد عمل والا انسان برابر نه دی، نیکی کوونکې او بدی کوونکې برابر نه دی، نو دقه رنګ د دې مرګ هم برابر نه دی. الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید.
د مرګ سخت رالی روح وتل شروع شو په یقین سره په حق سره شک پکې نشتا ذالک ما كنت منه تحید دا هغه دی چې ته تختیدي دنیا کې د مرګ نو خوښ د مرګ د اسباب او آلاتونه د منډې والی الله وی دا علامات د مرګ شروع شو دا مرګ دی وجاءت سکرة الموت د روح وتل اگر آله زنکدن دی شروع شو زنکدن څنګه وځي فلولا اذا بلغت الحلقوم الله وی دا سندا چې څنګه ستاسو ګمان دی بلکې کله چې دا روح د انسان دی مړی ته ورورسی کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق الله وی کلا دا سندا څنګه ستاسو ګمان دی اذا بلغت التراق شکلا روح او سا مړی ته ورورسی وقیل من راق وی بڅوک دم والا شتا چې دم را باندې واچي زه خو ډېر په سختو کې ما ډېر په تکلیف کې ما روح نه روان دی وظن انه الفراق او د ګمان شي یقین بشي چې دا وخت جدای دی د مال حال بچونا گاڑو بنگلو نه اوس جدا کیږم والتفت الساق بالساق یو پنډی د بل سره پیوست شي پی ولا نږدې کوي سترګې ولا پټې کوي لاسونه ولا یو ځای کوي کولا او پاتې نشي بلایات مبارکه کې الله رب العزت فرمائی فکیف اذا توفتهم الملائکه سبای حال د دیو کله چې پرشتي د دیو نه روحونه اخلي یضربون وجوههم وادبارهم الله وی چې کم کافران دي دغه مخونه او د دې شاګانې به وي د اور کوړې به ورسره او په یو ډیر شدت سره د دنه به روح راوباسي ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت الله وی کو تو ظالمان ګناهګاران ویني چې کله غي سکرات الموت کی د روح وتلو په حالات کی والملائکه باسطوا ایدیهم او پرشتو وتا لاسونه روغت کړي د روح وستو د فارا اخرجوا انفسکم وتبوي چنن خپل روحونه روباسي یو سړی بد عمل کوي یو سړی نیک عمل کوي دا بد خلق به دا ګمان کوي چې زمونږ او د نیکانو به یو شان مرګ او یو شان بمجونی نه داسې نه د نیک عمله روح چې قبض کیږي نیک عمله چې کله د دنیا نه ځي د هغه انداز به جدای د هغه طریقه کار به جدای هغه هم الله رب العزت قرآن مجید کی ذکر کوي الله رب العزت قرآن مجید کی د نیک روح متعلقه چې کم تقواداری پرهیزګاری دا هغه متعلق فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي یا ایتها النفس المطمئنه اے هغه روح اے هغه سا چې ته مطمئن نه ارجع الى ربك راضيه راځه
خپل رب ته راضیة مرضیه چې ته به هم خوشحاله یې او الله به هم دنه خوشحاله الله نه خوشحاله دی فادخلي فی عبادي الله وایي زما په خاص بندګانو کې راځه را دننه شه او زما جنت ته ننوځه دې نه معلومیږي کم کس هغه نیکي نو د هغه روح وتل ډېر په اسانۍ سره یې هغه الله رب العزت به خطاب کوي د هغه ته حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله د نیک عمل او دینداره سړي نه فرشتې روح علي هغې ورته حاضر شي ملائکة الموت راشي د مرګ فرشتې وایي دغه ته به وایي روح ته اے پاک روحا په پاک بدن کې روزه الله دنه خوشحاله دی هغه نعمتونه ته چې د هغې انتها نشته جنت ته خوشحالو ته راحتونو ته سکون ته راځه ډېر په اسانۍ سره به د دنه روح واغستلی شي بیا چې کله روح تی واغستلی شي دا روح به بره روان شي د اسمان دروازې به ټولې دې ته وایي چې مرحبا مرحبا ای روح ته خوشحاله ته خوشحاله استقبالات به کیږي زیر به ورکولی کیږي او په هر ځای چې تیریږي فرشتې به ورته د جنت زیری ورکوي